درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. دا وخت زه د یو څو ماشومانو سره ناست یم او زه غواړم چې د دوی سره یو څو خبرې وکړم. تر هر څه مخکې دا راته ووایاست چې ستاسې عمر څو دی؟ یعنې تر ټولو کم عمره کم یو دی؟ ته د څو کالو یې؟ د 5 کالو یم. ښه ته د 5 کالو یې؟ ډېر ښه. او په تاسو کې تر ټولو مشر څوک دی؟ ته د څو کالو یې؟ د 10 کالو. د 10 کالو. ښه تاسو ماته دا ووایاست چې یو لفظ دی تاسو به اورېدلی یې. تاسو په معنا پوهېږئ که نه؟ ډینجر. واو اورېدلی. ډینجر ته په پښتو کې څه شي وایي؟ خطر. خطر. اوس نو دا راته ووایاست چې د خطر مخالف څه شي دی؟ یعنې د خطر ضد څه شي دی؟ بتر. د خطر ضد بتر. ډېر ښه. یا زه به درته ووایم د خطر ضد دی ساتنه. نو د خطر مخالف ساتنه ده. ساتنه په څنګه وخت کې کیږي؟ د ساتنې یو شی راوښوئ. راته ووایه څه شی دی؟ جانکټ. ښه د اوبازۍ په وخت کې چې هغه جانکټ موږ اغوندو هغه د ساتنې شی دی. ډېر ښه. وا ته د ساتنې یو شی راوښوه. موږ وریښتان تورو نو باید د سکلې په لاس کو. ښه ډېره ښه خبره دې وکړه. رښتیا موږ چې کله وریښتان رنګوو موږ مطلب ستا مور و پلار نو په هغه وخت کې باید د سکلې په لاس کو، کنې نو لاسونه مو خرابېږي. صحیح سو. ښه اوس نو تاسې راته ووایاست تر هغه وخته چې طرف کې اشاره سره سوی نه موږ باید در سړک وانه وړو. دا ښه خبره ده. پر سړک باندې چې سپینې لیکې دي پر هغه باندې باید واوړو. د ساتنې خبرې خو مو دا دې وکړې. اوس زه تاسې ته د خطر شان درښیم. تاسې ښه غوږ پر ونیسئ. سمه ده؟ زموږ په بدن کې 3 ځایونه دي چې هغه خطرناکه دي او ستاسې دې 3 خطرناکو ځایونو ته باید هیڅوک او هیڅکله لاس ورنه وړي او کار په ونه لري. سمه ده؟ ستاسې په بدن کې هغه 3 خطرناکه ځایونه کومه دي؟ ورته وګورئ. زه به عکسونه درښکاره کړم. اول ځیګر دی، دوام د پښو منځ دی او دریم د شاخوا. دا 3 سره ستاسې عزت دی. سمه ده؟ ته راته ووایه اول څه دی؟ د شاخوا. دوام ځیګر. دریم د 2 پښو منځ. بالکل. اوس نو مهمه خبره په دې کې دا ده چې ستاسې مور او پلار چې کله تاسې لمبوي نو کېدای شي هغوی ستاسې دغه ځایو ته لاس در وړي. پروا نه کوي هغه مور او پلار دي. پوه شوست؟ یا کېدای شي ستاسې ناروغ یاست ډاکټر لاس در وړي. خو هغه وخت چې ستاسې مور او پلار در سره یي بیا نو ډاکټر تاسې ته لاس در وړلی شي. چې مور او پلار نه یي در سره ډاکټر هم لاس نشي در وړلی. که چیرې یو څوک ستاسې دغه 3 خطرناکه ځایو ته لاس در وړي نو تاسې باید څه وکړئ؟ خیر تاسې اول دا راته ووایاست چې تاسې په زوره نارې والی سئ. څنګه یې والی سئ؟ تاسې نارې کوئ. اوف خدایه. آفرین دغسې. اوس ما ته غوږ سئ. که چیرې یو چا دغه غلط کار کوي چې ستاسې ځیګر ته یا د پښو منځ ته او یا د شاخوا ته لاس در وړي نو په دې وخت کې به تاسې څه کوئ؟ نارې به وایي، چغې به وایي. سمه ده؟ او یا به د هغه ځای څخه ځغلی. چې وځغلی چیرې به ځئ؟ کور ته. شابوش. چې وځغلی خپلو کورو ته به ځئ. یا به یوه داسې خوندي ځای ته ځئ چې هلته تاسې ته هیڅ خطر نه وي. که څه هم هغه د بل چا کور وي. کېدای شي تاسې د خپل کور څخه لرې یاست، په ښوونځي کې یاست. که چیرې ستاسې د ښوونځي په تشنابو کې یو چا لاس در وړي نو تاسې باید وځغلی استاد ته ورسئ یا د ښوونځي ادارې ته ورسئ، هغه په خبر کړئ. او یا باید خپل مور و پلار ته ووایاست. یا کېدای شي مور و پلار هم په هغه وخت کې نه وي نو تاسې باید انا او نیکه ته. نیکه و انا استاد یا داسې یو چا ته ووایاست چې تاسې په هغه باور لرئ. داسې یو څوک چې ستاسې سره کومک کولی شي یا داسې یو څوک چې تاسې د هغه څخه خلاصولی شي نو هغه ته ووایاست چې دی زما سره بد چلند کوي. اوس زه ستاسې ټولو څخه یوه بله پوښتنه کوم. پوښتنه مې دا کول چې ستاسې په ژوند کې ما ته یو داسې کس راوښیاست چې تر هر چا په هغه ډېر باور کوئ. معنا چې تاسې په نازېږئ. معنا داسې یو څوک راوښوئ چې هغه ستاسې دپاره هر څه کولی شي لکه ستاسې ساتونکی چې آفرین. ته راته ووایه. زما پلار. زما مور پلار. زما نیکه و انا. ډېر ښه. ته مو ووایه. زما پلار. ښه ستا د هم پلار دی. دا باید تاسې په یاد ولرئ چې ساتونکی مو څوک دی. نو نن چې تاسې کور ته ولاړ شئ تاسې باید هغو ته ووایاست چې زه په تا نازېږم، ته زما باډیګارډ یې. باډیګارډ معنا ساتونکی. ما ته چې په ژوند کې هر مشکل پیښیږي نو زه به تا خامخا خبروم. مطلب تاسې اول لا د خپل ساتونکي سره خبرې وکړئ
یو خو داسې وي چې یو څوک تاسې د ګرانښت نه په غېږ کې نیسي نو هغه هېڅ بد کار نه دی. ځینې خپلوان او مشران تاسې د نازه په غېږ کې نیسي او مچوي مو، خو که تاسې پوه شوست چې ارئ دا خو یې هغه خطرناکه ځای ته لاس راوړي، او دا هر څوک کېدای سي، خپلوان هم کېدای سي او ناملاد هم کېدای سي. چې پوه شوست چې غلطه راسره کوي نو تاسې به څه کوئ؟ چیغې به وو. آفرین، چیغې به وایي، یا به د هغه ځای څخه ځغلی خوندي ځای ته به ځئ، بیا به نو خپل ساتونکی په خبروئ. صحیح سو؟ ټوله پوه شوست؟ ډېر ښه. ښه ته څه وایه؟ چې ژوند ته مو خطر سي باډیګارډ باید خبر سي. ښه ډېر ښه. اصلا زموږ د دې خپرونې اصلي پیغام هم دغه دی چې ژوند ته مو خطر سي باډیګارډ باید خبر سي. آفرین، ډېر ښه، ډېره مننه. ګرانو لیدونکو او قدرمنو حاضرینو، ستاسې ټولو څخه ډېره مننه چې زموږ نننۍ خپرونه مو راسره تعقیب کړه. تاسې د خپلو ماشومانو سره دغه خبرې باید په هرو 6 میاشتو کې تکرار کړئ. خو ګورئ، تاسې دا فکر ونه کړئ چې کوچنیانو خو دا خبرې واورېدې نو موږ د مسؤلیته خلاص یو. صحیح دی چې په دې خبرو به کوچنیان یو څه پوه سوي، خو بیا هم خپل کشران په دې خبرو پوهول زموږ او ستاسو مسؤلیت دی. ستاسې ټولو د توجه څخه ډېره مننه. هیله لرم چې تاسې به دا خبرې د خپلو ماشومانو سره حتما شریکوئ.